دا د سړو څخه وتلي نه دي. ګورئ صوفیه مبارکان فرمایي سیر السلوک چې د تصوف مشهور کتاب دی او یو قادری عالم لیکلی دی قریب 400 کاله مخکې، حنفیم دی شافعیم دی، 400 کلونه مخکې دی یو عالم لیکلی دی، قادری عالم دی سیر السلوک په نامه. تقریبا په تصوف کې په اصلاح د نفس کې دغه رقم کتاب ما نه دی لیدلی ما په سترګو بل داسې ښه کتاب دی نه. اول باب پر دې باندې ردي چې دنیا څونه بد شی ده. بیا لیکي دنیا څه ده؟ دنیا خو بده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دنیا لعنت ویلي دي. الدنیا ملعونه. نبی علیه السلام ای دنیا باندې لعنت. دنیا څه ده؟ هر هغه شی دنیا د تساو د خدای په مابین کې رابطه قطع کوي او هر هغه شی اخرت د تساو د خدای د مابین رابطه جوړي. بس دا لاند خبره عزت. اولاد ته د خدای ستاسو ير کی، اولاد در څخه ير کی، دا اولاد دنیا ده. پیسو خدای در څخه ير کی، دغه پیسې دنیا ده. باغ خدای در څخه ير کی، دا باغ دنیا ده. شذ خدای در څخه ير کی، دا شذ دنیا ده. دا ټول افت دی، دا ګره د لعنت سببونه ګرځي. خو باغ دی خدای در په یاد کی، د خدای سره رابطه در جوړ کړل. څنګه در جوړ کړل؟ په باغ کې د کار کوي، په دغه نیت باندې چې حلال رزق وګټم. په باغ کې د پیسې وګټلې، په دغه نیت باندې چې یو خیر او خیرات او صدقه وکم، خپل ځان ته حلال نفقه وګټم، د دین یو خدمت په وکم، خدای پر راضي کم. دغه باغ او دغه دنیا دې د آخرت دی، دنیا نه ده. ګوري علما د تصوف درته وایي وای د دنیا سره محبت حرام دی، نه به یې کوې، خو د دنیا ګټل فرض دی، ویې ګټل. داسې به نه کوي چې سوال کوي خلکو ته جلاس نیول دي، دنیا وګټل، خو محبت به یې نه کوې، په زړه کې واچوه، محبت یې مه کوه. د دنیا د محبت و د ګټلو فرق شته. شاه نقشبند رحمت الله تعالی علیه تللی دی، حج ته تللی دی، د اخوا ته چې رالی امام شعراني صاحب هم واقعا نقل کړي. چا ورته څه عجیبه دې ولیدل؟ ول عجیبه مې دا ولیدل یو سړی د مکې مکرمې پر کوشو ټال وي ژړلی، خو چې زړه کې توجه مې ورته وکړل، په زړه کې خدای نه و، دنیا وه. بل سړی مې بیا ولیدی په مینا په بازار کې خرماوې خرڅولې، خو چې ورته متوجه سوم په زړه کې خرما نه وه، خدای و. کار وکړه، دنیا وګټه، خو د الله سره رابطه قایمه کړه. دغه رابطه څوک در قایموي؟ دا علم د تصوف او علما د تصوف او خانقاه ولا قایمه.